غټه چیلې او قصاب. د یو وخت کیسه ده. شام گنج نوم په کلي کې د بیټو په نوم یو کس د چیلیو بچي ساتلو. په دې نیت باندې چې دا بچیان لوی شي او دی ښه پیسه وګټي. بیټو او د ده ښځې د چیلو ته ښه خوراک او څښاک په وخت سره ګیا اوبه ورکولې او په دې کلي کې د میټا په نوم باندې یو قصاب خپلې ښځې نصیبې کینچي سره غوښه خرڅوله. غوښه والے غوښه د چیلې غوښه ډیره ښایسته تازه غوښه په 1400 روپۍ کیلو غوښه والے. اے میټي لږ په زور زور باندې आवाज وباسه. ستا په دې سلو आवाज باندې تر اوسه موږ ته یو ګاک هم رانغلالو. نه ته څه غواړې چې زه تیز تیز چغې ووهم او خپلې کلمې وشکوم؟ دې نه بره تیز اوازونه زه نشم کولی. ځه میټي ستا اوازونه ما ولیدلو. ته ځان ته نر نه وایې. یو आवाज ویستی نه شي او ته وایې چې زه نر یمه. اواز خو به زه وباسم. زما داسې اوازونه دي چې واده نه مخکې ټول خلک زما په اواز باندې مین وو. اوس ته ورته ګوره. نه ښځې تا ته خپل خوږ اواز خلکو ته ښودل نه دی پکار، ځکه که ته خپل اواز ډېر هم خلکو ته وښیې خو خلک تا نه خوښوي. خلک وایي چې دا بالا ده بالا. میټي خبردار که بیا دې زما باره کې داسې خبره وکړه کنې په دې چاړه به دې دلته ټوټې ټوټې کومه. ښه ډېرې خبرې مه کوه، اواز ولګوه چې څوک راشي. غوښه ده غوښه د چیلې غوښه. څوک چې موږ نه غوښه والي نو ټوله شپه به هغې ته دعاګانې کوم. غوښه والې غوښه. نه یو کسټمر د دې دکان ته راشي. رورجانه یو کیلو غوښه راکه هډوکو نه بغیر، خو غوښه چې داسې ګول مول ښایسته جوړه کړي. ښه وروره زه تا ته اوس ښه ښایسته غوښه درکوم او داسې غوښه به درکوم چې وخورې خوند به درله درکړي. بیا میټا دې کس ته غوښه ورکړي او هغه لاړ شي. ودې کتل میټا اوس خو به ما معنی کنه یو आवाज مې ولګولو یو کسټمر راغلو او که اوس بل आवाज ولګو نو څومره لاین به ولګي. او بالکل منم دی شا به ولګوه 1500 آوازونه. هلته بیټو خپلې ښځې ته ووایي ښځې دا وګوره دا چیلې څومره غټې غټې ښکاري، ما ته خو ښکاري چې زمونږ محنت رنګ راوړالو. ها بیټو ستا خبره ټیک ده. اوس خو زمونږ چیلې غټې شوي دي. اوس دا منډۍ ته یوسه چې لږ څه پیسې وګاټو. او ښځې ستا خبره ټیک ده. نن نه پس به روزانه دا چیلې زه منډایي ته بوځم او خرڅوم به پیسه به راوړم. بیا بیټو یو چیلې منډایي ته یوسي او د دې چیلې قیمت ولګوي. نه په 25,000 روپۍ باندې دا چیلې ستا دماغ خو ټیک دی که نه؟ که په 15,000 روپۍ باندې ورکوي ټیک ده که نه؟ دې نه خو یې زه نه علمه. اوهو رورجانه په دې چیلیو باندې زما ډېره خرچه شوې ده. 25,000 نه کمه دا واره نه کوي. دې نه کم یې نشم درکولی. ای رورجانه دومره بحث ما سره مه کوه. که په 15,000 ورکوي ټیک ده که نه دلته نه لاړ شه. بیټو چې د دې کس خبرې واوري نو ډیر زیات خفه شي خو اخر دلته نه روان شي. چې کله د میټا دکان ته ورسیږي د دې دکان خوا کې تیریږي. میټا ورته ووایي ای وروره دا چیلې چېرته بوځې ته؟ رورجانه دا چیلې ما په منډایي کې خرڅوله خو هلته د ده ښه قیمت ونه لګېدو. اوس یې واپس کور ته بوځمه. ای وروره د پیسو فکر مه کوه. په څو خرڅوي دا چیلې ته؟ رورجانه په 25,000 روپۍ خرڅومه دا چیلې. 25,000 څه؟ زه به تاله 1,000 روپۍ درکوم. زه هسې هم د چا محنت نه ضایع کوم. زما غوښه به هر ملکونو کې خرڅېږي. سوچ کومه چې ستا دا چیلې ساوت افریقا ته ولېږمه. اوهو رورجانه د دې دا مقصد ده چې ته ډېرې زیاتې پیسې ګټې چې دا غوښه خرڅوې. ډېرې زیاتې پیسې ګټم. ته اوس د 15,000 روپۍ واله، بقي پیسې به بیا درله سبا درکم. اوهو رورجانه د څنګه خبرې کوې؟ نغدې غواړم شوق نه، قرضه د مخکې چوک نه. ای رورجانه د مالدارۍ کېدو دا موقع بار بار نه راځي. ستا مالونه زه تا نه ټول الومه خو اوس تو فلحال دا چیلې ماله راکه. میټا پرېږدی چې لاړ شي. دې ته څه محنت کوې؟ دې ته د مالدارۍ کېدو څه ضرورت نشته. منډایي والا موږ ته سوالونه کوي چې زمونږ چیلې واله او دا دلته نخرې کوي. نه ما خو ګپ لګولو. ته ماله دا 15,000 روپۍ راکه، بقي پیسې به بیا سبا راشم ستا دکان نه به یوسم. بیا بیټو دې نه د 5,000 روپۍ والی او دلته نه لاړ شي او میټا ځان سره ووایي ښځې بېوقوف مې څنګه دوکه کړلو. میټا صرف د نوم نه د کار کولو هم میټایي. بیا بیټو کور ته راشي او خپلې ښځې ته دا ټوله کیسه ووایي. وا بیټو اوس خو به زمونږ ټولې چیلېګانې په ښه قیمت باندې خرڅې شي. ښځې د هغې غوښه په هر ملکونو کې د ډالر حساب سره خرڅېږي. ښځې دعا کوه اوس خو به زمونږ غریبي همیشه دپاره ختمه شي. بیا په بله ورځ بیټو دې ته د پیسو دپاره راشي.
کمې پیسې څومره کمزوره چیلۍ دې مونږ ته راوستلې وه هغه د شپې مړه شوه لاړ شه 5000 روپۍ مونږ ته واپس کا. ورور جانه دا ته څه وایې ما غریب کس سره داسې مه کوه دغه چیلېګانې دي چې زمونږ ګزاره ور باندې چلیږي. اے غټ کېټه دلته نه چپ چاپ لاړ شه کنې پولیس راواړو ما. بیټو چې دا واوري نو ډیر زیات ویریږي او کور ته په خفګان لاړ شي چې کله کور ته ورسیږي خپلې ښځې ته ټولې خبرې وکړي. بیټو دی خو تا سره ډیره زیاته دوکه وکړله او ښځې ما سره ډیر زیاتې وکړلو زه به دې نه دا بدله خامخا الومه. بیا د بیټو په ذهن کې یو ښایسته شانتي آیډیا راشي دا لاړ شي د دې په کلي کې حکیم نه یو قسم ته دوایي راوړي او دلته یې خپلې چیلۍ باندې دغه دوایي وڅکي. بیټو دا ته څه کوې؟ ښځې دا ډیره کمالي دوایي ده دې سره به دا چیلۍ یو ساعت دپاره ډیر زیات غټ شي چې کله د دې دوایي اثر ختم شي نو بیا به واپس ورکوټی شي. بیټو موږ ته د دې څه پیدا کیدی شي؟ ښځې ته بس ګوره هغه للچي خلک به خامخا مانه علي. په دومره وخت کې په کتو کې دا چیلۍ ډیر زیات غټ شي. او دې کتل ښځې چیلۍ څومره غټ شولو اوس تو ګوره زما کمال. بیټو بیا دا چیلۍ روان کی او د میټا دکان مخې ته تیریږي چې دی کله دا چیلۍ وویني نو ښځه خاوند ډیر زیات حیران شي. اے رورجانه دومره غټ چیلۍ چېرته بوځي؟ رورجانه دا عام چیلۍ نه ده د دې قیمت مارکیټ کې 15 لکه روپۍ لګېدلې دي دا د مقابلې دپاره ساوت افریقا ته وځي. او یار دومره تکلیف ته ولې کوې تو دا چیلۍ ماله راکه زه یې درنه الومه. بس پرېږده ستا دومره اوقات نه ده چې ته به دا چیلۍ والې. اے روره ته مونږ پېژنې نه 15 لکه روپۍ خو روزانه زمونږ په غاړه کې پرتې وي مونږ په 5 لک روپۍ باندې دا چیلۍ تا نه الو که څنګه ښځې؟ او میټا زه په دې سودا باندې خوشحاله یم. بیا میټا بیټو ته 15 لکه روپۍ ورکي او بیټو دلته نه لاړ شي په خوشحالۍ. اوس یې خوند وکړو دې دواړو ته ډېره ښه سزا میلاو شوله. اے ښځې زمونږ خو ورځ بدله شوله دا چیلۍ کم نز کم د 10 لک روپو ده مونږ هغه لوټ کړلو. میټا وګوره چې کله نه زه تا ته راغلی یم نو ستا زندګي بدله شوې ده کنې واده نه مخکې خو دې ورکوټې چیلۍ خرڅولې. دې دواړه په دې لمجه کې لګیا وو چې دې وخت کې د دوایي اثرات ختم شي او د دې چیلۍ ورکوټې کېدل شروع شي. اے ښځې په دې څه وشو دا ولې ورکوټی کیږي؟ میټا دې نه خو ورکوټی چیلۍ جوړ شو هی مونږ خو لوټ شو مونږه برباد شولو. چې چا سره زیاتې کوي سزا به درله ضرور میلویږي. دې دواړو له چې څنګه سزا میلاو شوه زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. مونږ ته په کومنټ کې ووایئ چې زمونږ سټوري تاسو ته څنګه لګي. مننه.